د غلیدنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د الاسکا ایالت په المندروف ریچارډسون پوځي اډه تر سره شوه. دواړه مشران تر لیدنې وروسته په یو خبري غونډه کې څرګند شول. داسې ښکاري چې ټرمپ په دې لیدنه کې له پوتین تود هرکلی وکړ او له هغه سره یې 2.5 ساعته ناسته ګټوره وبلله. موږ په رښتیا یو ستر پرمختګ وکړ او ډیره ګټوره ناسته مو لرله. ډیر ټکي شته چې پرې موافقه وشوه، خو څو مهم موارد لا هم پاتې دي چې بشپړه موافقه ور باندې نه ده شوې. خو په ټوله کې پرمختګونه شوي دي، خو تر هغې چې وروستي تفاهم ته ونه رسیږو هیڅ تړون به ونه شي. ټرمپ همدارنګه وویل چې د دې ناستې د جزئیاتو په اړه به د اوکراین له ولسمشر او د ناټو له غړو سره اړیکه ونیسي. نوموړي زیاته کړه چې هغه موارد چې په دې ناسته کې یاد شول باید د زلنسکي لخوا ومنل شي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ټرمپ سره خبرې اترې ګټورې وبللې او په خپلو څرګندونو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو ټینګار وکړ او دغه هیواد یې ورور وباله. روسیا په رښتیا لیواله ده چې د اوکراین جګړه پای ته ورسیږي. اوکراین د روسیې لپاره یو ورور هیواد ګڼل کیږي. د اوکراین موضوع د روسیې د ملي امنیت مسله ده. د جګړې او وینې تویېدو د پای ته رسیدو لپاره ټولې هغه ریښې چې د امنیتي ګواښونو سبب ګرځي باید له منځه لاړې شي. که څه هم دواړو ولسمشرانو د الاسکا ناسته مثبته وبلله، خو دا لیدنه کومې وروستۍ پایلې او یا څرګندې موافقې ته ونه رسیده چې د اوکراین جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د کارپوهانو په باور ټرمپ له دې ناستې کومه ځانګړې راسته راوړنه ونه کړه، خو پوتین وتوانید خپل بارز رول په دې لیدنه کې وښیي او ځان تر ډیره له سیاسي او اقتصادي انزوا وباسي.